نن سبا اکثر مسلمانان په مشکلاتو کې دي. خاص کر اکثر مسلمانان ورونه همیشه زما سره په رابطه کې چې کاروباري مشکلات مې ډېر دي، کاروبار مو ټپ ولاړ دی، پورونه راباندې دي، هېڅ ګټه نسته، کور کې ماشاءالله سره ډېری یو، د کور خرچه نه سره رسولی، پریشانه ډېر یې. څوک وایي یو عمل راوښیه چې په دې باندې زما کاروبار خلاص شي، څوک څه وایي. عزیزانو اصل خبره دا ده چې دا د الله جل جلاله د لورې ازمایښونه دي، خو بنده د الله جل جلاله د ذات څخه هېڅکله باید مایوسه نه سي. همیشه الله جل جلاله خپل بنده ازمایي، کله تکلیف، کله سهولت، کله خوشحالي، کله غم، کله صحت، کله مریضي، دا ټول ورباندې راځي. خو همیشه چې مصیبت او تکلیف رالی، بجای د دې چې بندګانو ته شکایت وکړي، الله جل جلاله ته رجوع پکار، الله تبارک و تعالی ته رجوع پکار، الله جل جلاله ته توبه او استغفار پکار دی. د دې په ذریعه به الله جل جلاله ستاسو ټول مشکلات حلوي. او الله جل جلاله د هر مسلمان دپاره کفیل دی، الله جل جلاله د خپلو بندګانو کفارت اخیستی دی، حلال رزق ورکوي، پراخ رزق ورکوي. خو بنده باید الله جل جلاله څخه مایوس نه سي. د هغه سره سره په هر حالات کې بنده باید شکر وکړي. که یو وخت ته ځان مایوسي ښکاره سي چې یاره دا خو کاروبار ټپ ولاړ دی، هېڅ شی پر مخ نه ځي، همیشه د ځان څخه کښته ته ګوره او بیا فورا الله جل جلاله لره توبه وباسه او پر دې نعمتو باندې شکر وکړه. الله جل جلاله به ضرور انشاءالله ستا د رزق کفارت کوي. خو بیا هم یو څو شیان داسې ستا چې فقهای کرام یا زموږ کتابو راخیستي دي چې د هغه د لورې څخه انشاءالله د انسانانو او د مسلمانانو رزق پر مخ باندې ځي. حدیث کې هم بدرې روایت په دې اړه باندې داسې ستا. یو خو دا دی چې مسلمان د 5 وخته لمانځه ډېر اهتمام وکړي. دا لمونځ دا ډېر زیات د انسان په زندګي کې بدلون راولي. موږ تاسو په دې معمولي او بوج یې بولو، دا د الله د طرف څخه یو بوج پر ځان بولو، العیاذ بالله. دا یو نعمت دی. دا بنده د خپل رب سره مناجات کوي، خپل مشکلات ورسره شریکي. الله وایي ادعوني استجب لكم، ای زما بنده ما ته لاسونه پورته کا، زما نه یې وغواړه، زه مې ضرور تا ته درکوم. نو لہذا د 5 وختو لمنځو ډېر اهتمام کول پکار. د هغه سره د هر لمانځه وروسته استغفار ډېر زیات وایاست. استغفر الله استغفر الله، او الله جل جلاله ته توبه وباسي. حدیث کې راځي، سنن ابي داود دا روایت راخیستې دي په باب التفریق، ابواب وتر کې نږدې باب الاستغفار کې، چې نبی علیه الصلوة والسلام وفرمایل من لزم الاستغفار، څوک چې استغفار د ځان سره لازم وبولي، همیشه یې وایي، جعل الله له من كل ضيق مخرجا، هر تنګي کې به الله جل جلاله دته د حل لار پیدا کړي، ومن كل هم فرجا، او د هر مشکل په وخت کې الله جل جلاله دته یو اساني او د وتلو لار او د حل لار الله تبارک وتعالی پیدا کړي، ورزقه من حيث لا يحتسب، او الله به د خپل دربار سره یو داسې رزق ورکړي چې د ده به د هغه لارې ګمان هم نه ګمان بلا نه الله تبارک وتعالی به داسې رزق ورکړي. د استغفار سره سره د خپلو قریبانو اولادو سره وسیله رحمي کول، بدنیتۍ مه ورسره کوه، پراخ رزق ورته راوړه، الله یې درکړي. که چا پر اولادو په قریبانو باندې وسپمول، خپله یې د رزق لار پر ځان باندې بنده کړه. دا بعض کسان تاسو لیدلي چې هغه یې بندوي، کور ته شی نه راوړي، میوه نه راوړي، اولاد ماز ایسې په ډوډۍ مړي، الله یې د هغسې لارې وربندوي. حدیث کې راځي، صحیح بخاري کې دا روایت دی چې نبی علیه الصلوة والسلام وفرمایل، د انس بن مالک روایت دی رضی الله عنه، من احب ان یبسط له فی رزقه، که څوک دا غواړي چې زما په رزق کې د پراخي راسي، فلیصل رحمه، هغه د وسیله رحمي وکړي، قرابت دې وپالي. او معرف القرآن کې حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب د رزق د برکت او د پراخي دپاره یو ډېر ښایسته نسخه بیان کړې ده. د حضرت حاجي امداد الله صاحب رحمه الله چې د دارالعلوم دیوبند یو عظیم شخصیت تیر سوی دی، یو مجرب عمل د ده بیان کړی دی. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب لیکي په معارف القرآن کې چې که چیرې
دغه آیات سړی د هر لمانځه وروسته یا خاص د سهار د لمانځه وروسته 80 وارې ووایي الله لطیف بعباده يرزق من یشاء وهو القوي العزیز. دغه آیات چې کچیرې سړی وایي د سوره شورا 19 آیات دی 80 وارې وایي الله جل جلاله به دته پراخ رزق ورکړي. الله جل جلاله به پراخ رزق دته ورکړي. مرتور په اعمالو کې ډېر دخل سره الله لطیف بعباده يرزق من یشاء وهو القوي العزیز 80 وارې. علماء کرام نور هم مجرب اعمال ذکر کړي دي. حدیث کې راځي د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سے یو روایت دی چې یو غلام مکاتب غلام نبی علیه الصلوۃ والسلام ته راغلی. مکاتب غلام دې ته ویل کېږي چې مولا ورته وایي ما ته دومره پیسې راوړه نو بیا زه ته آزادوم. یو مکاتب غلام نبی علیه الصلوۃ والسلام ته راغلی او ورته وفرمایل چې یا رسول الله زه یو غلام مکاتب یم هر څه کوشش چې وکړم هغه پیسې نه سم ادا کول. نبی علیه الصلوۃ والسلام ته داسې د شکایت په تور باندې د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل زه به تا ته داسې نسخه در وښیم چې الله جل جلاله به ستا ټول پور ادا کوي. الا اعلمک کلمات آیا زه تا داسې کلمات درته ور نه ښیم کان علیک مثل جبل صیر دینا اداه الله که د جبل صیر رنګ قرض پر تا باندې پروت یې دومره زیات قرض وي الله تبارک وتعالی به ستا قرض چې کوم دی هغه ادا کوي. اداه الله څه دي نبی علیه الصلوۃ والسلام دغه کلمات ته وایي اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. کتاب دعوات کې دا روایت نقل شوی دی اللهم اغننی بفضلک اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. ووارد د هر مانځه وروسته دا کلمات وایي. او یوه بله نسخه چې اکثر علما کرام هم لیکلي حدیث کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د امام بهقي دا روایت نقل کړی دی چې نبی علیه الصلوۃ والسلام وفرمایل من قرأ سوره واقعه في كل ليله لم تصبه فاقه ابدا. سبحان الله. کچیرې سړی سوره واقعه خو به تاسو ټول پیژنئ په 20مه سپاره کې ده د سوره رحمان نه وروسته ده. دغه سوره واقعه که د ماښام او د سهار د لمانځه نه وروسته وویل سي همیشه به الله جل جلاله دی د فقر څخه ساتي. هېڅکله به بیا پر ده باندې فقر او فقر نه سي. او دا ابن مسعود رضی الله عنه همیشه په خپل اولادو باندې لوڼو او زامنو باندې به هره شپه دغه صورت ویل. په کور کې دا معمول جوړ کړي همیشه د کور همیشه وګړي سره راوځای سي دا معمول د ځان جوړ کړي سوره واقعه د ماښام لمانځه نه وروسته وایي. نو لهذا که چیرې تاسو رزق پراخېدل غواړئ کاروبار ته په مختګ غواړئ لومړی الله جل جلاله ته رجوع او په هر حالت کې د الله شکر او د هغه سره سره استغفار ډېر ویل د ورځې به سلسل وارې استغفر الله استغفر الله استغفر الله دغه ویل او د هغه سره سره دغه آیات چې ما درته وایي چې الله لطیف بعباده يرزق من یشاء وهو القوي العزیز دغه آیات چې کوم دی دا ډېر زیات دا 80 وارې او سوره واقعه او سوره طارق. سوره واقعه په 20 نمبر سپاره کې ده او سوره طارق په آخر کې دا د ماښام د لمانځه وروسته ډېر زیات فضیلت لري. او د خپلو بچانو اولادو قریبانو سره وصله رحمي کول دغه څو معمولات د ځان جوړ کړي الله به ټول مشکلات حل کړي.